السلام علیکم دوستانو. په نننۍ ویډیو کې په موبایل کې د واتساپ داسې پټولو طریقه در زده کوم چې تاسو صرف د موبایل ګورئ په دې ځای باندې چې 2 ځلې کلیک وکړئ نو ستاسو واتساپ به ان کېږي، کنې بالکل به ستاسو واتساپ چې کوم دی نه ان کېږي. ما په موبایل شاته 2 ځلې په ګوته باندې کلیک وکړو، زما واتساپ ان شو. په نننۍ ویډیو کې ګورئ داسې طریقه در زده کوم چې تاسو واتساپ په خپل موبایل کې ورک کړئ، نو د دې کلیک سره به ستاسو واتساپ ان کېږي، نور به ستاسو واتساپ هیڅ چاته هم نه ښکاري. دغه واتساپ په ستاسو خپل موبایل کې د پټولو لپاره تاسو په 2 طریقو سره پټولی شئ. یو خو په ډېرو موبایلو کې دا سیټینګ په خپله راځي چې تاسو کولی شئ کم یو ایپ په خپل موبایل کې پټول غواړئ چې خپل موبایل کې هیډ کړئ نو د سیټینګ نه یې کولی شئ. دوهم چې کوم دی د هغې لپاره ایپ ډاونلوډ کېږي، د هغې باندې ویډیوانې ما جوړې شوې هم دي، نو بیا هم که چېرته تاسو ته طریقه نه درځي زه به روانه ویډیو بیا په هغې باندې درته جوړوم. خو اوس دغه سیټینګ چې کوم واتساپ مونږ په خپل موبایل کې هیډ کوو، دا سیټینګ دوستانو په هر موبایل کې د اول نه وي. نو تاسو ته دا طریقه در زده کوم که واتساپ یا بل یو ایپ وي تاسو څنګه کولی شئ چې په بل موبایل کې هیډ کړئ، هغې وروسته بیا د کلیک ته جوړ کړئ. کله چې تاسو د موبایل په بیک باندې ګوتې سره 2 ځلې کلیک کوئ نو ستاسو واتساپ به ان کېږي. نو دوستانو ګورئ د موبایل سکرین تاسو ته ښکاري، دلته کې د ایپ ما پټ کړی دی. نو ګورئ د دې ایپ بیرته راپیدا کولو لپاره هم دا طریقه ده. اوس ګورئ زه تاسو ته در زده کوم. ګورئ کله چې د موبایل سکرین باندې 2 ګوتې دغه شان کش کړئ نو دلته کې به تاسو ته سیټینګ بټن درکړي. په سیټینګ بټن کې بیا تاسو لاندې راشئ، هیډ ایپس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې بټن باندې کلیک وکړو دوستانو دلته کې به ستاسو کم ایپ چې هیډینګ ایپس وي نو په دې ځای کې به راځي، لکه د واتساپ چې دی د ماینس بټن باندې کلیک وکړئ، هغه پټ شوی ایپ به بیرته راپیدا شي. نو اوس ګورئ دوستانو که چېرته تاسو واتساپ هیډ کول غواړئ په خپل موبایل کې، د دې لپاره ګورئ تاسو لاړ شئ همدې طریقې سره په سکرین باندې دا کلیک وکړئ، هغې وروسته سیټینګ بټن باندې کلیک وکړئ، بیا هیډ ایپ باندې کلیک وکړئ، هغې وروسته دوستانو ګورئ دلته کې بډن بټن باندې لاندې کلیک کوئ. کله چې کوم یو ایپ تاسو هیډ کړئ هغې وروسته یې بیرته راپیدا کوئ. نو ګورئ دلته کې موږ هغه ایپ اول ختم کړو، بیا دلته کې زه واتساپ لیکم، واتساپ سرچ مې کړو، دلته کې ما ته واتساپ راغلو، واتساپ مې سلیکټ کړو، هغې وروسته مې په ډن بټن باندې لاندې کلیک وکړو نو زما دا ایپ په خپل د موبایل نه هیډ شو. په موبایل کې به یو ځای کې هم د واتساپ ایپ نه ښکاري. ها دوستانو دوهم سیټینګ ګورئ، دوهم به تاسو لاړ شئ په اولني کمنټ لینک باندې به کلیک وکړئ، ایپ به ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا ایپ ډاونلوډ کړو نو دا ایپ ان کولو سره به تاسو ته په دې طریقې سره اپشن درکړي. دلته کې به ګورئ د اول دا نشان دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره اکسیسیبیلیټي سیټینګ ته مو وایي، بیا یې انسټالډ ایپ باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته دلته کې تاسو ته ښکاري ټپ ټپ سکرین شاټو، په دې باندې کلیک وکړئ، دغه بټن ورته آن کړئ، بیا په الاو بټن باندې کلیک وکړئ، دا بټن به آن شي. هغې وروسته که چېرته دغه اکسیسیبیلیټي سرویس از انیبل د دې لاندې چېرته بل زیړ رنګ کې نشان درکولو، په هغه نشان باندې کلیک وکړئ، په الاو کلیک کړئ نو ستاسو په موبایل کې به دوهم سیټینګ په دې ایپ کې دوهم سیټینګ هم وشي. بیا به دوستانو دلته کې تاسو د دریم نشان چې تاسو ته ښکاري چینج، په دې بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته کې د اول نه سکرین شاټ سلیکټ وي، نو که چېرته تاسو په خپل موبایل په دې بیک ځای باندې د ګوتې 2 ځلې کلیک وکړئ نو ستاسو موبایل چې کوم د سکرین شاټ اخلي. خو موږ تاسو د واتساپ ان کول ورته سلیکټ کوو. د دې لپاره به ګورئ دوستانو تاسو په ایډ ایکشن بټن باندې کلیک وکړئ، دلته کې به په لانچ باندې کلیک وکړئ، هغې وروسته په لانچ ایپ باندې به کلیک وکړئ، دلته کې به تاسو ته ټول ایپ راشي. نو د ایپ راتلو سره ګورئ دلته کې زه تاسو ته درښیم دا چې کوم دی په دې ځای کې یو څه نه لوډینګ کوي، بیا به تاسو ایپ سرچ کړئ، واتساپ وي که واتساپ بزنس وي که میسنجر وي چې کوم یو ایپ وي تاسو سلیکټ کولی شئ. دلته کې زه ورته واتساپ سلیکټ کوم. هغې وروسته ګورئ دوستانو دلته کې د کم واتساپ چې کوم دی دا به تاسو حتما چې کوم دی په ټاپ راولئ. دا اوس لاندې دی، دلته کې تاسو ته 2 کلي لونونو نشان ښکاري، په دې باندې به ونیسئ ګوته، دغه لانچ ایپ سیټینګ چې کوم دی دا به تاسو بالکل ټاپ ته راولئ. هغې وروسته ستاسو په موبایل کې سیټینګ وشو. اوس کوم واتساپ چې کوم دی هغه مونږ د موبایل نه هیډ کړی هم دی. نو بیا هم دوستانو که چېرته تاسو په دې طریقې سره کلیک په وکړئ نو ستاسو واتساپ چې کوم دی هغه به سلیکټ شوی وي. 2 ځلې چې کلیک کوئ تاسو په هغه باندې به تاسو دا د کار یې هم کړو واتساپ ان کېږي.
نو په دې طریقې سره دا کار کوي. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، له ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.